په پت کې لویه شوې یم په پت کې مې روزګار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار په پت کې لویه ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن ټیکری مې راته پاتې له ملالې زرغونې دی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. صاحب د کنز العمال د حضرت علی کرم الله وجهه یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن علی مرفوعا ان الله يحب المرأة الملقة البزعة مع زوجها الحصان عن غيره. حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمایل الله رب العزت ته هغه میرمن او هغه ښځه ډیره محبوبه ده چې خپل خاوند سره مینه او محبت ساتي، خوش اخلاقی ورسره کوي او د پردي سړي نه د خپل عزت او ناموس حفاظت کوي. داسې ښځه الله رب العزت ته ډیره خوښه ده چې خپل خاوند سره محبت کوي، صرف د غرض او د مطلب لپاره محبت نه، بلکه هغه په دې باندې پوهیږي چې د خاوند په ما باندې حقوق دي، نو د هغه حقوقو ادا کولو لپاره خپل خاوند سره محبت ساتي. دویم صفت د محمد رسول الله په حدیث کې د الله رب العزت د محبوب کېدلو دا بیان شوي چې د پردي سړي نه خپل حفاظت وکړي. د دې مطلب دا دی چې د خاوند نه علاوه د بل پردي سره هغه محبت نه ساتي. په موجوده دور کې په دې نوي تهذیب کې د خاوند نه علاوه پردو سړو سره بلا تکلف خلک محبت ساتي. دا ټول د دې لپاره چې موږ د محمد رسول الله ویناوې نه دي اورېدلي، د غربیانو او د اسلام او د انسانیت د دښمنانو نه متأثره شوي یو چې د هغو ژوند څنګه دی، بس مسلمان هم اوس د هغوی په نقش قدم باندې روان دی. بیا هم وایم ورونو او خویندو، هغه ټیوي یا تلویزیونونه چې تاسو په خپلو کورونو کې ایښي دي، په هغې کې فاسد سریالونه چلیږي، که هغه هندي دي یا ترکی دي یا نور دي. د دې لیدلو زموږ د خویندو او د ورونو اخلاق فاسد کړل، زموږ د ورونو او د خویندو جامې فاسدې کړې، حتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ترې نه لرې کړې، حتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ترې نه هیرې کړې. د دې پر ځای چې د رسول الله په نقش قدم او په طریقې روان شي، د غرب نه متاثره دي، د هندوانو نه متاثره دي، د هغوی لباس او د هغوی اخلاق یې خپل کړي دي. نو هغه خور چې د الله لپاره او د خاوند د حقوقو د ادا کولو لپاره خپل خاوند سره محبت ساتي او د پردو نه د خپل عزت او ناموس حفاظت کوي، دا میرمن جنتي میرمن ده. او که خدای مکړه داسې نه وي، نو هغه خور دې په دې پوه شي چې په جنت کې د هغې لپاره بیا ځای نشته دی. هغه خور چې د خپل خاوند حقوق وپیژني او د خپل خاوند خدمت وکړي، د خاوند خدمت د دې لپاره صدقه ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث ده چې دا هم کنز العمال را نقل کړی. عن ابن عمر مرفوعا
خدمتك زوجك صدقة. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل یوې ښځې ته چې ستا خدمت د خپل خاوند دپاره دا ستا لپاره صدقه ده. څومره فضیلت دی چې څنګه څوک مال د الله رب العزت په لاره کې خرج کړي نو ثواب ورته الله ورکوي. دغه شان ښځو ته د خپلو خاوندانو په خدمت کې الله رب العزت ثواب او اجر ورکوي. الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي او په دې باندې دې زموږ خویندې پوه شي چې د خاوند اطاعت په هر حال کې د دې حق دی، خواه که هغه دې خور ته بیکاره هم معلومیږي. د ابن ماجه او د مشکات حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ولو ان رجلا امر امرأة ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل که چیرې سړی خپلې میرمنې ته دا حکم وکړي چې د سور غر کاڼي دې تور غره ته ویسي هلته دې منتقل کړي یا دې د تور غر کاڼي د هغه نه منتقل کړي سور غر ته، نو دا حق دی چې داسې وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې مبالغه او تاکید دی. یعنی بالفرض که خاوند د خپلې میرمنې ته د داسې یو کار کولو حکم وکړي چې هغه مشکل هم وي، نو بیا هم دا د زوجیت تقاضا ده چې میرمنه دې د دې کار نه مخ نه ګرځوي. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې د دې حدیث لاندې لیکي که خاوند د څه مشکل مشقت آمیز عباس او بیکاره حکم هم وکړي بیا دې هم میرمنه ترې انکار نه کوي. مثلا یو ورور یا یو خاوند غواړي چې خپله میرمن امتحان کړي چې زما خبره مني که نه مني. کور صفا دی، جارو شوی دی، بیا ورته وایي چې ته دا کور جارو کړه. لوښي پاک دي، وینځلي شوي دي، بیا خاوند ورته وایي چې ته دا لوښي ووینځه او صفا یې کړه. ظاهره ده چې دا کار په عبث ده، خو لاکن میرمن دې بیا هم د خپل خاوند خبره په ځمکه نه غورځوي، د خپل خاوند وینا دې پوره کړي او هغه ته د اطمینان ورکړي تر څو د خاوند په زړه کې دا وګرځي چې زما میرمنې زما خبره ومنله. خصوصا په هغه وخت کې چې خاوند بیمار وي، کمزوری وي، ضعیف وي یا یې مزاج سخت وي، نو د هغه خدمت دې زموږ خویندې ثواب وګڼي. د هغه د خدمت نه دې مخ نه اړوي، بې پرواهي دې ترېنه نه کوي، خاص طور سره په هغه وخت کې چې خاوند بیمار وي او ضعیفه وي. ځکه په هغه وخت کې د هغه په مزاج کې صبر او تحمل نه وي، د خدمت لپاره ډېره زیاته اړتیا لري. نو داسې ښځه جنتي ده چې په هر حالت او هر وخت کې د خاوند خدمت وکړي، هغه ته راحت ورسوي، د هغه زړه خوشحاله وساتي، تر دې پورې چې هغه د دنیا نه په خوشحالۍ د احسان او خدمت په اعتراف سره رخصت شي. ډیر د هلاکت خبره ده که چیرې هغه په داسې حالت کې رخصتیږي او وفات کیږي چې هغه د خپلې میرمنې نه شکایت او ګیله کوي. نو درنو خویندو، که غواړئ چې الله رب العزت ستاسو آخرت ښایسته کړي او الله رب العزت تاسو جنتي وګرځوي، نو هغه حقوق چې خاوند په تاسو باندې لري هغه وپیژنئ، د الله د حکمونو پابند شئ، د محمد رسول الله د ویناو پابند شئ. دنیا کې به څو ورځې څه محدود مشکل وي، خو په آخرت کې به الله رب العزت تاسو تلپاتې نعمتونو ته ننباسي. دومره حقوق چې خاوندان په خپلو میرمنو باندې لري، هم دومره حقوق زموږ خویندې په خپلو خاوندانو باندې هم لري. ورونه دې د دې نه سترګې نه پټوي چې زما حق پې شته، د هغې خور حق را باندې نشته چې څه زه وایم نو زه خاوند یم، هغه به منې کله هم نه. همدارنګې صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی.
عن أبي سعيد الخدري قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتصر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو سړي خپله لور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته او د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو. هغه سړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله زما دا لور د واده کولو نه انکار کوي، وایي چې زه واده نه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نجلۍ ته وفرمایل چې د خپل پلار خبره ومنه، واده وکړه. هغې پیغلې محمد رسول الله ته وویلې په هغه ذات مې د قسم وي چې ته یې په حقه سره رالیږلی، زه به تر هغه وخته پورې واده ونه کړم تر څو پورې چې ما ته دا معلومه نشي چې په ښځې باندې د خاوند څه حق دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیغلې ته وفرمایل د خاوند په ښځې باندې دا حق دی که په خاوند باندې څه زخم وي دا د هغه زخم وچوپي، یا چې د هغه د پوزې نه پیپ یا وینه وبهیږي هغه دې وڅکي، بیا یې هم حق نه دی ادا کړی. خویندو په دې مه خفه کیږئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ویناوو کې مبالغه ده د ډیر محبت او خدمت. حقیقتا څکل ترې مراد نه دی ځکه چې دا ناپاک او یو پلید څیز دی. کله چې رسول الله دا خبره ورته وکړه نو هغې پیغلې وفرمیل په هغه ذات مې د قسم وي چې ته یې په حقه سره رالیږلی، زه به واده ونه کړم ځکه چې ما نه د خاوند حق نه ادا کیږي. په دې خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بغیر د ښځو د اجازت نه نکاح مه کوئ. د دې روایت نه معلومه شوه چې ښځه د خاوند حق نشي ادا کولی. مطلب دا دی چې دا سوچ دې نه کوي چې ما فلانی خدمت وکړو نو حق ادا شو، بلکې خدمت دې کوي په څه وجه که د زوجیت لایقه نه وي نو د واده نه کولو ښځې ته بیا اختیار دی، هغه به مجبورولی نشي. بیا هم وایم خویندو دا کمې خبرې چې ما د رسول الله درته رانقل کړي په دیو کې رسول الله مبالغه کړې، تاکید یې کړی د ډیر محبت او د خدمت. حقیقتا خو دا کار په خویندو باندې نشته. نور به واورو خو د یوې دمې نه ټکرای میرا د پاتل ملال زرغونی دی، نن ګنای زلیږي پر پلو کتار کتار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، پوپت کې لوی شوی یم پوپت کې می روزګار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار. همت مل ځوانانو دا جهان سره سیالي کړي، همت مل ځوانانو دا جهان سره سیالي کړي، زه دین وطن ساتم روح او تن می ور نظر، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، پوپت کې لوی شوی یم پوپت کې می روزګار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار، افغان مسلمان یم ټکرای می افتخار. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د خاوند حق د ټولو نه زیات دی. بزاز او صاحب د ترغیب و ترهیب د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعزم حقا على المرأة؟ قال زوجها.
قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه چې په ښځو باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغې د خاوند. ما بیا پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله په سړي باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې د هغه د مور، یعنی کومو پورې چې ښځه نوي واده شوي، د والدینو او د مور و پلار اطاعت او د هغوی خدمت د هغې حق دی باید چې د خپل مور و پلار خدمت وکړي. خو کله چې یوه خور واده شي او د خپل خاوند کور ته راشي نو بیا د خاوند حق د ټولو نه په دې باندې زیات دی او د خاوند خدمت او رعایت په هغې خور باندې د نکاح د وجې نه په هغې باندې واجبیږي او د سړي په زما د ټولو نه زیات خدمت او حق د هغې د مور دی چې هغه د خپلې مور خدمت او اطاعت وکړي، د خپلې مور د خفګان نه ځان وساتي، د ښځې په خوشحالي د مور خوشحالي له فوقیت ورکړي، دا نه چې ښځه خوشحاله وساتي او مور خفه. د ښځې په وجه د مور حق تلفي ونه کړي، داسې صورت دې وباسي که د ښځې او د مور په منځ کې اختلاف راشي نو د ښځې دې هم خیال وساتي او د مور دې رعایت او خدمت وکړي. او یاده دې وي دا خبره چې رعایت او خدمت بیل بیل څیزونه دي. د ښځې دې رعایت کوي او د مور دې اطاعت او خدمت کوي. د ښځې په مقابل کې دې د مور رضا مقدمه او مخکې وساتي. او دا تجربې ثابته کړې چې په کمې کورنۍ کې خاوند د خپلې میرمنې حقوق پیژني او میرمن د خپل خاوند حقوق پیژني، همدارنګه هلته د مور او پلار حقوق پیژندل کیږي، په هغې کورنۍ کې آرامه فضا وي، د هغوی ژوند په خوشحالي او په سکون او په اطمینان سره تیریږي، کله هم هلته جنګ او جګړه نه وي. خو هغه کورنۍ چې د غربیانو او د هندوانو نه متاثره شوي دي خاوند د خپلې ښځې حقوق نه پیژني بلکې هغې ته د یوې حیوانې په صفت ګوري، همدارنګه میرمن د خپل خاوند حقوق نه پیژني، اولاد د خپل مور او پلار حقوق نه پیژني، نو هلته په هغې کورنۍ کې نه اطمینان شته، نه سکون شته او نه اسلامیت شته. که خاوند د خپلې میرمنې حقوق وپیژني او ادا یې کړي او میرمن د خپل خاوند حقوق وپیژني او ادا یې کړي، د دوی دا رشته به په محبت سره دوامداره وي. او که خدای مکړه حقوق سره ونه پیژندل شول په هغې کورنۍ کې نفاق، جنگ او جګړې، آخره نتیجه طلاق او خوشي کول او رسوایی بل څه به نه وي. نو خویندو او میندو، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، د محمد رسول الله امتیان یاستو. راځئ چې د محمد رسول الله احادیث واورو او په هغو باندې عمل وکړو، د ازواجو مطهراتو مبارک سیرت مطالعه کړو، هغه په خپل ژوند کې عملي کړو. په دنیا کې به څو ورځې محدود ژوند سره د مشقت وي، خو په آخرت کې به الله رب العزت موږ ته تلپاتې نعمتونه را په برخه کړي. خو هغه خویندې او ورونه چې د دنیا ژوند ګڼي، یو د بل حقوق نه پیژني او نه ادا کوي بلکې دنیا ته یې ژوند ویلی، نو په دنیا کې به دوی هم اطمینان او سکون ونه لري او په آخرت کې به د تلپاتې نعمتونو نه دوی محرومه وي او د الله رب العزت په عذاب کې به دوی گرفتاره وي. خویندې دا نه وایي چې مولوي صاحب تل لپاره د خاوندانو حقوق بیانوي د میرمنو نه، لکه څنګه چې هغوی په تاسې حقوق لري تاسې هم په هغوی باندې لرئ. انشاءالله چې هغه به بیا په نورو خپرونو کې په تفصیل سره زه درته څیړم. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار وكانت في أعلاها، فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أطيعي زوجك، فمات أبوها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال أطيعي زوجك، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لأبيها لطاعتها لزوجها. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمای چې یو سړی د کور نه بهر اوت او خپلې ښځې ته دا وویلې چې د خپل کور نه به ته نه وځې، نو د دې خور پلار د کور په لاندنۍ حصه کې اوسېده او دا خور د کور په بره چت کې اوسېدله. خاوند خو د کوره لاړ او ښځې ته دا وویلې چې ته به د کوره نه اوځې. ناڅاپه د دې خور او د دې ښځې پلار مریض شو، نو هغې خور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د قاصد په ذریعه سوال ولیږه چې ای د الله رسوله، کله چې زما خاوند د کوره اوته ما ته دا وویلې چې ته به د کوره نه اوځې، اوس د کور په لاندنۍ حصه کې زما پلار ژوند کوي، هغه مریض دی، بیمار دی، زه ورشم که نه؟ کله چې دا سوال محمد رسول الله ته رسیږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمایي د خپل خاوند خبره ومنه، د خپل خاوند اطاعت وکړه، د کوره مه وځه. په تیرېدلو د وخت سره د دې خور پلار وفات کیږي. بیا هغه د قاصد په ذریعې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي، ای د الله رسوله، زما پلار چې د کور په لاندنۍ حصه کې ژوند کوه هغه وفات شو او زما خاوند ما ته دا ویلي چې د کوره به نه وځې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته په ځواب کې فرمایي چې د خاوند اطاعت وکړه، د خپل خاوند خبره ومنه. د دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پیغام لیږي چې ستا د خاوند د اطاعت په وجه الله رب العزت ستا پلار وبخلو. پلار دې مریض و، وره نغلی د خپل خاوند خبره دې ومنله. پلار دې وفات شو، وره نغلی د خپل خاوند خبره دې ومنله. نو تا چې د خپل خاوند اطاعت وکړو، د ستا د اطاعت د وجې نه الله رب العزت ستا پلار وبخلو. د رسول الله په دې وینا کې د ښځې د پلار عیادت لپاره نه تلل، صرف د خاوند د اطاعت د وجې نه ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم د دې تاکید وکړه چې خاوند درته د کور نه د نه وتلو اجازه کړې، نو ته د کور نه مه وځه. د خپل خاوند د خبرې لحاظ وکړه تر دې چې د هغه پلار وفات کیږي. الله رب العزت د دې زنانه د خاوند د اطاعت په وجه د دې پلار ته بخښنه کوي. کله چې د زنانه د اطاعت په وجه د هغې پلار ته بخښنه کیږي، نو دې زنانه او دې ښځې ته نه بخښنه نه کیږي، ضرور به الله ورته بخښنه کوي. واورئ خویندو چې څومره مو د محمد رسول الله په وینا او عمل کړی. ډیری ښځې داسې دي چې خاوندان یې د کوره لاړ شي دا ورته وایي، خو د خپل د خاوند خبرې لحاظ نه ساتي. سر د سهار نه تر ماښامه پورې په پردیو کورونو باندې ګرځي، هلته قصې او غیبتونه شروع کړي وي. هغه حقوق چې خاوند په دې باندې لري هغه یې تر پښو لاندې کړي دي. د آخرت په ورځ به ته خور د الله په حضور کې درېږې او الله رب العزت به تانه پوښتنه کوي. الله دې زموږ دا خبرې خپل رضا دپاره وګرځوي. الله دې موږ ته او زموږ خویندو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پر خپله عنعنه یم د پردیو پیښې نه کړم، پر خپله عنعنه یم د پردیو پیښې نه کړم. په غوږ کې مې نیولی نصیحت د مور او پلار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې، د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې. چې تڼي ترږمۍ لرم خندا مې سپین سهار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار.
پد کی لوی شویم پد کی می روزگار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار سیالی میل جهان سره نه کر پتلون کی ندا سیالی میلا جهان سره نه کر پتلون کی ندا سیالی د پرمختګ او ترقۍ ته می تلوار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار پد کی لوی شویم پد کی می روزگار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار زامن د حسین می هر چاره کی اسلام دے زمین د حسین می هر چاره کی اسلام دے دا زکا می ملګری له اسلام سره کردار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار پد کی لوی شویم پد کی می روزگار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار زامن د حسین می هر چاره کی اسلام دے زمین د حسین می هر چاره کی اسلام دے دا زکا می ملګری له اسلام سره کردار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار پد کی لوی شویم پد کی می روزگار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار زما په ماتو ګډو ز پخپل کا پوهیګم 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 بل څوک دی چې زما په کار له ماته هوښیار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار بل څوک دی چې زما په کار له ماته هوښیار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار پد کی لوی شویم پد کی می روزگار افغان مسلمان یم ټیکری می افتخار افغان مسلمان یم ټیکری می